د توبه لار باندې سفر یو ډېر اهم سفر دی او په دې سفر مونږ کله نه کله تیر شوي یو او که مونږ نو تیر شوي نو اوس وخت دی چې په دې سفر روان شو ځکه چې د الله نه توبه کول داسې کار دی کوم چې د هر وخت کول ضروري دی ځکه چې زمونږ کې هیڅوک هم داسې نه دی چې چا ژوند کې څه ګناه نه دی کړی چې چا د الله نافرماني نه ده کړې د مونږ کې ځینې خلک د خپل ګناهونه ښکاره کوي او ځینې خلک د ګناهونه پټ کوي نو د بهر خلکو ته به مونږ ډېر نیک ښکارو خدای ته ډېر نږدې ښکارو خو دا زموږ د نفس ډېرې داسې کمزوریانې دي چې کوم سره مونږ جنګ کوو او داسې خواهشونه دي کوم چې د الله نه لرې کوي او یو داسې یره کوم چې زموږ دننه ضروري ده هغه د ظاهري ګناه یره نه ده ځکه چې مونږ کله هم د ښکاره ګناه کوو نو الله به مونږ ته څوک ولیږي کوم به مونږ ته سم لار وښیي او د الله لیږلي خلک به مونږ ته وښیي چې مونږ د ګناه نه ځان څنګه بچ کړو ځکه د یره د هغې ګناه نه پکار ده کوم چې د مونږ تنهایي کې کوو کوم چې د یوازې کوو داسې ګناهونه مونږ کې تکبر پیدا کولی شي او مونږ سوچ کوو چې چا ونه لیدو نو هیڅ پروا نشته څنګه چې د سحر مونځ رانه پاتې شي نو که مازدیګر مونځ کې جومات ته ځان ورسوم او خلک یې وګوري نو هر څه خیر دی او که زه خپل کورني سره بد پیښیږم او بهر د زما اخلاق ښه وي خلک یې راته ښه ګوري نو هر څه خیر دی نو دا هغه دننی ګناه دی چې کوم له مونږ نه یریدو ضرورت دی ځکه چې دا ګناه مونږ له توبه نه لرې کړي او الله به مونږ دې ګناه نه وساتي او الله مونږ ته هغې کسانو نه جوړ کړي کوم چې توبه کوي خو هغې نه مخکې چې مونږ د ګناهونو توبه خبره وکړو مونږ به د معاف کولو او د بخښلو خبره کوو ځکه چې مونږ په د توبه کله هم نشو پوهېدی چې کله پورې د معافي او بخښل په پوه نشو مونږ په د معاف کولو او د بخشش انسان په نظر ګورو زمونږ په معاف کولو نظریه د الله معاف کولو نه مختلفه ده الله چاله بخښل زمونږ بخښل په شان نه دی مونږ چې کله بسم الله الرحمن الرحیم ورځ کې بېشمار ځل ویو نو مونږ کله هم د فکر لرو چې مونږ د رحمان او رحیم ولې ویو نو ولې د الله د دومره ډېر نومونو نه مونږ هغې له د الرحمن او د رحیم نومونو سره یادو ځکه چې هغه په ټولو مهربان دی او د دنیا کې ټولو کې زیات رحم لري او کله هم د مونږ نه لوی ګناه وشي نو مونږ له دا یاد ساتل پکار دي چې د الله رحم زمونږ د هر لوی ګناه نه لوی دی ځکه چې هغه رحمان او رحیم دی خو بیا هم په مونږ د شیطان خبرې یقین وکړو چې کله هم هغه زمونږ زړونو کې واچي چې دا زمونږ ګناهونه ډېر لوی دي او الله به کله هم به ونه بخي او کله هم شیطان مونږ ته د یقین واچي چې د الله رحم د انسانانو رحم په شان دی نو زمونږ دننه د غرور راشي مونږ سرکش شو د الله لارې نه لرې شو او د توبه لارې نه لرې شو